دی حدیث مختصر غوندې معنا درته وکړم د مشکات شریف. نو صاحب د مشکات دا حدیث راوړی د بهز ابن حکیم نه عن ابیه عن جده. بهز ابن حکیم نقل کوي د خپل پلار نه، د پلار نوم یې دی حکیم، او هغه نقل کوي عن جده د جد د بهز نه. دا هی ضمیر دی بحث ته راجع دی. دا هغه نوم دی معاویه ابن حیده قشیری رضی الله تعالی عنه، د حضور پاک صحابی دی. هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موریدلی دی فی قوله تبارک وتعالى کنتم خیر امة اخرجت للناس، ای فی تفسیر قوله تبارک وتعالى. ذکر دا قرآن شریف شارح و مفسر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے اللہ تعالی فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وما دا قرآن نازل کو دا قرآن پا مانا با دا امت تا پوئے. دیر خلق وردا سے باطل فرقیشتا چاہیوی حدیثو تا ضرورت تے نا قرآن بید حدیثو نا تا پہ جندلی نشے. دا قرآن مانا منتا حضور پاک کرنا. قرآن یو متن دے او دا پیغمبر مبارک احادیث تاغی شرح دا یو اقیم الصلاة دا دی پا معنا بغیر دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیماتو نتنب پیگی. صلات خو پا لغت کے دعا تاوی نو اقیم الصلاة خو پلا معنا دا داویمو الدعاء چی ہمیشہ دعا کوا. نو دا معنا خو مراد ندا دا چی منگوایو سار دو رکات فرض دی او دا ماسپخین سلور فرض دی او دا مازیگر او دا پا یو رکات کی یو رکو دا او دو پا کی سجدی دی او دا قید اول و خیرہ او دا وقت مکروح دی او دا منگتا طول خپل مبارک پیغمبر خود لی دی. نو دا دی آیت تفسیر کئی رسول اللہ مبارک کنتم خیر امت تاسو بہترین امت اخرجت للناس چی تاسو اخکلی شوی لإہداء الناس تا خلقو دا ہدایت تا پارا. نو دیکھیں خود طالبانو تا مگلیر اگت تفسیر کا وغیرہ تا دلتا نوے چی دا کنتم خطاب صرف صحابو تا دی او کدا عام مسلمانانو تا دی خپل امت تا وراجح دا چی دا خطاب دا مختص تا صحابہ کرام پورنے دی پا نصوصو کی عموماً خطاب صحابہ کرام تکیگی کو طبعاً وسرطول امت منادی. نو دے کے اشارتول امت تا خطاب دے. نو قال حضور پاک فرمائی انتم تتمون 70 امتا تاسو پورا کوئے او یا ڈالے. ستاسو نمخ کی یو کم او یا ڈالے تیری شوی دی تاسو او یا ڈالے پورا کوئے. ودلتا طالبان سوال کئی چی دا مونگ نمخ کی خوریر ڈالے تیری شوی دی تقریباً یو لک سلیری زر پیغمبران تیر شوی دی او دا ہر پیغمبر یو خپل امت و یو خپل ڈالا. نو 70 سمانا چی تاسو او یا ڈالی پورا کوئے. خبر مکہ بچے دن نظرات لو کوشش مکہ دن نظر نشتا یا مرگرو تا تکلیفی بس اتمینان سرزم یو 2-3 منٹ خبر کم یا بس کم انشاءاللہ طول باتا متوجیش. نو او یا ڈالی سمانا نو علماء دا دی متعدد توجیحات کئی. یو توجیح خیدادا چی پیغمبران یو لک سلیری زر تیر شوی دی لیکن دا بعض پیغمبر امت دا سرننو لکه رسول اللہ مبارک فرمائی ما تا خدای پاک طول امتونو پیغمبران اخودل وی دا سے پیغمبر میں مولی چی آواز بروانو یو کس و سرنو چا سر با یو امتی روانو چا سر دوا وی چی میو قتل یو دیر لوی ڈالاوا وی ماوی کتاب زما امتی جبریل علیہ السلام نمی تپوسو کہ جدا زما امت تے وی ندا موسیٰ علیہ السلام دے خپل امت نمخ کی روان دے وی دی بل طرف تاو گورا چی میو قتل دا اسمان غاڑی ڈکے وی ما تے وی کہ دا ستا امت تے او دا دین با اویا زر کسان مخ کی روان دی اگا با بغیر حساب و بغیر دا کتاب نا جنت تازی. نو بعد پیغمبرانو محنت کرده دی خواری کرده دا اخپل و چاپ ایمان ندی روڑا دی او چه چاپ اخپلو پیغمبرانو ایمان روڑا دی او یو لوی ڈلت جوڑا شوی دنو آقا اویا دی یو وجه دادا. دویم وجه دادا کہ دا بعض پیغمبرانو ٹک دا امتون ڈیرو او یا نو لیکن دا بعضو کتابون مشترک و دین مشترک.
عقائد د ټولو پیغمبرانو یو دي. رسول الله مبارک فرمای الانبیاء كلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتى، چې پیغمبرانو ټول دا علاتیرونه دي، څه مطلب پلار یو دی او میندې جدا دي. عقائد ایمانیات د ټولو یو دي، فروعي مسائلو کې اختلاف شته، نو عقائد خو د ټولو یو دي او فروعي مسائلو کې په او یو تقسیم دي. د ګڼو شمیرو پیغمبرانو یو شان مسلک و یو شان مذهبو، نو اویات جوړي. لیکن نور علما وی چې نه 70 په عربی کې د تکثیر د پاره استعمالي، لکه پښتانه شل لفظ د تکثیر د پاره استعمالي. خلک نه وی دا خبره خو مې شل کرته تا وکړه او ته بیا هم په دې عمل نه کې، نو شل کرته نه کړي، 5 شپږ ځله کړي. نو د تکثیر د پاره عرب شل استعمالي او فارسی بانان 20 لفظ استعمالي او عرب 7 70 700 او 70 الف استعمالي. دینه ته تکثیر مراد دی. نو تاسو پورا کوون کې او یو ډالو لا خپه دې ټولو ډلو کې بهترینه ډله کومه ده؟ انتم خیرها و اکرمها علی الله، تاسو په ټولو کې بهترین یې. زمونږ امت په ټولو امتونو کې بهترین دی. وجه د بهترۍ ولې ده؟ یو خدا چې دا اخیری امت دی، نمبر 1. دویم د دې پیغمبر بهترین دی. حضور پاک پټولو کې سید دی د ټولو پیغمبرانو، سید الانبیاء والمرسلین. خپل حضور پاک فرمای الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، چې د آدم علیه السلام نه والا عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران دي د قیامت پر ورځ به دا ټول زما د جنډې لاندې ولاړې، ټول به زما د جنډې لاندې ولاړې. ولا فخر، واذا فخر نکم کبر نکم، خو یو حقیقت میں درته بیان انا سید ولد آدم یوم القیامه من غیر فخر، د ټول بنی آدم سردارم د قیامت پر، خو د فخر او کبر نکم. نو اکرمیت پس وجه، خیریت پس وجه شو چې پیغمبر بهترین دی. او یادا چې پیغمبر خیریت په اعتبار د کتاب دی، قرآن په ټولو کې بهترین دی، کتاب د ټولو ناسخ دی او پیغمبر هم د ټولو دینونو ناسخ شو او د هغه نه پس بل پیغمبر راتلو والا دیم نه راغلی دونه برش. انتم خیرها. او بعض علماوی خیریت پدې دی چې دا د پیغمبرانو نائبین دي، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، خلقو ته نیکی ښیي او د ګناه نه بچ کوي. و اکرمها علی الله، او په خدای تاسو اکرم یې. اکرم څه؟ د قیامت پر ورځ چې موږ د موږ امت له الله پاک مې بهترۍ ورکوي، دا به چاله ورنکي. په جنت کې د حضور پاک د امت لوی مقام دی په نسبت د نورو مقامونو. حساب کتاب هم د حضور پاک امت سره ټولو نه مخکې کېږي او په پولیس فرات هم د پیغمبر علیه السلام امت د ټولو نه مخکې تېرېږي او جنت ته هم د حضور پاک امت د ټولو خلکو نه مخکې داخلېږي. رسول الله مبارک فرمایي وی چې جنت دروازې له زه ورشم نو هغه حلقه به وټاکو، د دننه و ما ته آواز وشي چې څوک یې، نو زه به ورله آواز ورکړم کہ فلان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او په یو روایت کې دا سره محمد و امته، محمد او داغه امت صلی الله علیه وسلم. وی هغه دروانچی به دننه آواز وکړي بکا امرتو، ستا متعلق ما ته اډر شوی چې دی راشي نو دروازه به کلاوي. نو د ټولو نه لومبي حساب کتاب، د ټولو نه لومبي په پولیس فرات پورې وتل او د ټولو نه لومبي جنت ته داخلېدل، دا به د حضور پاک د امت ټولو وایي الحمدلله. رواه الترمذی، دا حدیث ترمذی کې مشتا او دا حدیث په ابن ماجه کې مشتا او په دارمی کې مشتا. او ترمذی وی هذا حدیث حسن، دا حدیث حسن دی. حسن دا حدیث یو خاص قسم دی. حسن مضبوط حدیثی، کمزور نه ګوري چې راویان ټول په صفات کمال دراوی موصوفي او صرف د یو راوی په حافظه کې معمولی غوند خفتی، دا غراوی خبر ته بیا دی حسن وی. نو حسن قابل حجت، قابل د احتجاج دی. صرف دومره چې د صحیح او د حسن مقابله راشي نو بیا موږ صحیح له ترجیح ورکو په حسن باندې. نو دا د حدیث دی کې ډېرې اوږدې خبرې د طالبانو، صرفي نحوي د بلاغت یو څو خبرې هم شته او مسائل مستنبطه هم پکې شته. ترمذي کې موږ دا حدیث وایو طالبانو ته، او وخت هم کم دی او بیا په عام دوستان پې هم نشي، نو په دې خبره به اکتفا وکړم. د مارونو